السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن مې درته یو داسې ښایسته اپلیکیشن راوړی دی چې ستاسې به ډېر زیات خوښ شي، چې انګلیش څنګه اټومیټیک پښتو ته واړوو. زه درته اسانه طریقه ښایمه. د پلسټور نه به یې ډاونلوډ کړئ. یو ډکشنري ما سره انسټایل دی. انسټایل دی که نو یو ډکشنري ته به لاړ شي. یو ډکشنري د دې سیټینګ چې برابر کړي، نو دې نه به راشي. زه اوس راځمه ګوګل ته، ګوګل کروم یا ګوګل چې هر یو وي. ګوګل ته راغلې، دلته اوس زه ورکومه، دلته ویډیو دا چې سرچ کړي، نو البته دې کې انګلیش زیات هم راوړي. دې کې بیا به دا راواخلئ، په دې باندې به یې سرچ کړئ. نیټ سلو دا ګوره، یوټیوب به په 2021 کې د اپلوډ شوی وي او داس ډېر لیدل شوي ویډیوګانې نه وي. داسې هر یو انګلیش ته اړولی شي، پښتو ته اړولی شي. دا ګوره، هر یوه ویډیو اړولی شئ ورته تاسې. هر یو انګلیش حروف چې پوهېږئ نه، نو سرچ کولی شئ. نورې ویډیوګانې به زه هم تاسو ته ښیږم. زما د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نیکسټ ویډیو کې د الله